بل مسله به دا بیان کو چې پېشمنۍ په څه باندې کول پکار دي. جواب د دې مسلې دا دی معمولی نه معمولی شی چې د وخوړو یا د وسکو په دین پېشمنۍ کېږي، ځکه چې حدیث مونږ سره تېر شو، ما اوس اکثر مخکې بیان کو ولو ان یجرع احدکم جرعه من ماء، که ستاسو کې څوک ګوټ د اوبو کوي ویلې کې، خو غوره پېشمنۍ کوم یو دی؟ غوره پېشمنۍ هغه دی چې ستا بدن ته پې طاقت میلاو شي. او حدیثونو کې تیزی راغلی ده چې کجوره پکې استعمال شي، په دې خبر باندې تیزی راغلی چې کجوره پکې استعمال شي. لکه امام ابو داود یو حدیث راوړی، شیخ البانی صحیح کړی هم دی، د ابو هریره رضی روایت ته، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نعم سحور المؤمن التمر، د مؤمن مزیدار پېشمنۍ هغه کجوره ده. نو پېشمنۍ په هر څه باندې کېږي، پېشمنۍ په هر څه باندې کېږي، خو غوره پېشمنۍ هغه دی چې ستا بدن ته ورسره طاقت میلاو شي او کجوره پکې استعمالول پکار.